د پنن ورځ کې دا عمل وکړي الله رب العزت به دی د همیشه لپاره د هر قسم مصیبت د هر قسم غم د هر قسم مشکلات څخه به دی الله محفوظ وساتي. تاسو معلومه ده چې نن د محرم اول تاریخ دی اول ورځ ده نو دا عمل ضرور وکړئ. نن دا پیغام چې څومره کولای شي دومره شیر کړئ ځکه نن د محرم اول ورځ ده اول تاریخ دی چې ډیر خلکو ته ورسیږي هغه د دې عمل څخه فایده واخلي. ډیر بزرګانو دا تجربه کړې ده په دې عمل باندې هغه هو بالکل په دې عمل کې ډیر زیات اثر الله یې دی چې دا عمل چا کړی الله رب العزت د هر قسم غم مصیبت او د هر قسم مشکل څخه الله دا حفاظت کړی دی. نو دا پیغام ضرور ډیر زیات مخته شیر کړي. دا عمل حضرت مولانا محمد شفیع رحمه الله په خپل کتاب جواهر الفقه کې راوړی دی. هغه د دې طریقو ترتیب داسې دی چې د محرم په اول ورځ په اول تاریخ دی یو کس راولاړ سي پر کاغذ باندې دی یو سل 14 واره بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي، یعنی پر کاغذ دی یو سل 14 واره بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي. دا کاغذ دی محفوظه کې د خپل ځان سره په خپل جیب کې دی کښېږدي چې تر څو پورې دا کاغذ د سر ورسره الله رب العزت به د هر قسم غم مصیبت د هر قسم مشکل څخه به الله حفاظت کوي. یقینا دا عمل ما کړی او ما په دې باندې تجربه کړې. الله رب العزت د هر قسم غم مشکل او مصیبت څخه محفوظ ساتلی الحمدلله. الله رب العزت هر مسلمان د هر قسم غم د هر قسم مشکل څخه محفوظ وساتي. نو دا عمل ضرور تاسو وکړئ او دا ډیر اسانه عمل دی او اسانه کلمه ده او مخته ضرور د ثواب په خاطر باندې شیر کړئ.